اووم شهزاده. تر 1000 کاله پخوا پورې په عراق کې د یوه ځنګل له ډېر ګڼ ځایه یوه زړه وړونکې سندره اورېدل کېدله. پاچا او ګڼ نور کسان به سهار یا ماښام د ویالې په غاړه راټولېدل. غلي به درېدل او د ځنګله د منځ له سندرې به یې خوندونه اخیستل. دوی به له ویالې څخه نه پورې وتل، ځکه ویره وه چې هسې نه سندرمار والوزي. یو سندرمار څنګه الوتلی شي؟ خبره داسې وه چې دا سندرې یوه طلایي مارغه ویلې چې د ځان غوندې یوې زرینې ونې په تر ټولو بره څانګه به ناست وه. اوس نو هغه کیسه واورئ چې د دې ونې او د دغسې مارغه حال پکې بیان شوی دی. ونه و یو وخت یو پاچا و چې 6 ښځې لرلې او د هرې ښځې یې یو زوی و. مانا دا چې پاچا 6 زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو 6 زامنو او دا وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه 6 واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د آشپزانو کمی نه وه، مګر د پاچا په کور کې د اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه د ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه وه معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل: زه نن یوه هوسۍ ښکاروم. د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوي. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستاوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی. پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تیره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ یې لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز ځغلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ یې لا نه وه موندلې، مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یو شهزادی وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچني پاچاهۍ ټول اوسېدونکي وژلي وو. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډې شوې وې. کوډې داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزادی اورېدلی وو چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شهزادی له دیوه وغوښتل چې دغه ونه او مارغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخته دي. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مارغه سره راونه رسېدم نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو.
پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی وه. نجلۍ یې سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزېږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. اومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکاوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته وه، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په 10 کاله کې نه و زده کړي. 6 واړه شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشري ورور کړی دی. پاچا وواړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستي عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشري نه بلکې د ده میرنیو ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشیني وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډېره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډېره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لرې ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر وو او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې دا نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړه شي. پاچا 6 واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشي کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وه بیرته راستانه شي. د خدای کړه وو نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې 2 سیندونه سمندر ته لوېدل. د یو سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمو خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سر سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یو دیو اوسي او هغه ډېر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویل موږ په تا پسې راوتلي یو. څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډېر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغلرې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږو انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې یې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو دا نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و چې څه لار په مخ کې لاړ. ویرونکي اوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل یو 15 سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه، بې حده خوږه سندره. په همدې وخت کې
چې مارغه سندرې ویلې بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسېدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې 15 سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا ناوې او زوم په یوه ښکلې بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هېواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ یې هم هیره نه کړه چې په ښکلې بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه خو په غږ کې یې هیڅ فرق نه و راغلی. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې هسې به د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و، زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلی ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه یې د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کښېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نشول نو د ټولو زړه ته ولوېدل چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا وموړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ. پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته چې د زرین مارغه سندره واوري. د عربستان شهزادګۍ ډېره موده پخوا د کارونو په زمانه کې چې د عربستان په هر ښار کې به یو پاچا و او په دغو ښارونو کې به د کجورو، وچو میوو او مسالو سوداګرو خپل مالونه خرڅول. د عربو د یوه پاچا لور د ودېدلو د عمر شوه. د دریو ګاونډیو پاچاهیو 3 زلمي شهزادګان د پاچا دربار ته راغلل او لور یې ورنه وغوښته. لومړی شهزاده ډېر مشر کېده. دویم په نظافت کې مزه وه او دریم شهزاده په ځان کې ورک و غرور و. د شهزادګۍ په طبع یو هم ونه لګېد. پلار ته یې وویل پلاره زارۍ درته کوم دوی ته مې مه ورکوه. په پاچا خپله لور ډېره ګرانه وه خو شهزادګان یې هم نه خفه کول ځکه هر یو د څنګلوري پاچاهي شهزاده و او د دوی خپګان د پاچاهیو ترمنځ د جنګ اور بلولی شوی. پاچا شهزادګانو ته وویل چې زه به تر سبا پورې په دې موضوع غور وکړم. سبا راشئ خپله فیصله به در واوروم. په سبا سهار چې 3 سره شهزادګان دربار ته حاضر شول پاچا ورته وویل دا ډېره سخته ده چې ستاسې په منځ کې یو تر نورو غوره وبولم ځکه تاسې هر یو زما د لور لیاقت لرئ. نو فیصله مې وکړه چې پوره 1 کال او 1 ورځ په دنیا کې وګرځئ او چې په تاسې کې هر یوه تر نورو حیرانوونکی سوغات راوړ لور به هغه ته ورکړم. شهزادګان خوشحاله شول چې کافي وخت یې پیدا کړ او پاچا هم خوشحاله شو چې سخته فیصله یې تر 1 کاله پورې وځنډوله. 3 واړه شهزادګان د پاچا له کوره یو ځای ووتل. دوی له 1 اونۍ مزله وروسته یوه کوهي ته ورسېدل چې دلته له لارې څو لارې بیلې شوې وې. لومړی شهزاده چې د مشروطي هوس ورسره ډېر و دا نورو ته وویل اوس نو هغه ځای ته را رسېدلی یو چې لارې باید سره بیلې کړو. دویم شهزاده چې پوزه یې په اغوستې اوږده عربي کمیس پاکوله وویل ته وا موږ نه پوهېږو. لومړی شهزاده وویل ګورئ دا کوهي به مو نه ښوي. دربار ته د حاضرېدو تر وخت 1 اونۍ د مخه به 3 واړه دلته راټولیږو او خپل موندلې سوغاتونه به یو بل ته ښیو. دریم شهزاده چې په خپلو ویښتو لاس تېراوه وویل خدای دې وکړي د سفر په وخت کې د نورو سیمو نجونې راپسې نشي او پام مې په بله نه کړي. شهزادګانو له دې خبرو وروسته له یو بل سره خدای پاماني وکړه. هر یو په بیلو لارو لاړل او شاوخوا 1 کال یې د تر ټولو غوره سوغات د موندلو لپاره مزلونه وکول. د نجلۍ له پلار سره کړې وعدې ته چې 1 اونۍ پاتې وه 3 واړو د کوهي غاړې ته ځانونه راورسول.
لومړی شهزاده دویم ته وویل پریشانه ښکارې. دویم شهزاده چې پوزه په لستوڼي موښله ورته وویل نه شکر ښه یم، څه دې موندلي دي؟ لومړی شهزاده په ډېر ډاډمن انداز ځواب ورکړ ما یو بلوري توپ موندلی دی چې که وغواړم د دنیا په هر ځای کې چې هر څه پیښیږي پکې لیدلی یې شم. تاسې ووایاست تاسې څه سوغاتونه راوړي دي؟ دویم شهزاده تر خپل اوږده ارت کمیس لاندې لاس تیر کړ، یوه نرۍ قالینچه یې راویسته، ویې ویل ما داسې شی موندلی دي چې الوزي او هر ځای ته د سترګو په رپ کې رسیږي. دریم شهزاده د کمیس له جیبه یو کوچنی بوتل راویست، ویې ویل دا جادویي ملهم دی، که یو څوک هر څومره سخت ناروغ وي خو چې دا ملهم ورباندې وموښي سمدستي رغیږي، او که په پوره اخلاص او مینه یې د بوډا په ځان وموښي ان بوډا له سره ځوانوي. د صحت خبره چې راغله دویم شهزاده ته د پاچا لور وریاده شوه. لومړی شهزاده ته یې وویل ته خو دې په دا بلوري توپ کې شهزادګۍ وګوره چې څه حال یې دی. لومړی شهزاده په توپ لاس تیر وکړ او ورنه ویې غوښتل چې شهزادګۍ ورښکاره کړي. شیبه نیمه پس په بلوري توپ کې یوه کوټه راښکاره شوه چې شهزادګۍ ورکې په کټ باندې پټې سترګې پرته وه. پاچا او د دربار طبیبان ورنه چاپیر ولاړ دي او پاچا طبیبانو ته وایي څه امید ورته شته؟ سرطبیب ورته وویل صاحب موږ خپل ټول وس کړی دی، د طبابت په حساب خو یې د ژوند وروستۍ شیبې دي. نجلۍ کرخته بې حرکته پرته وه. شهزادګانو سره وویل چې راځئ په الوتونکې قالینچه باندې سمدستي ورشو او ملهم ورباندې وموښو ګوندې جوړه شي. دوی په الوتونکې قالینچه کېناستل او د سترګو په رپ کې هغې کوټې ته ورسېدل چې په بلوري توپ کې ورښکاره شوې وه. په کوټه کې دننه کسان دومره پریشان وو چې د دریو شهزادګانو راتلو ته د هیچا پام نشو. دریم شهزاده سمدستي کټ ته ځان ورساوه. یو څه ملهم یې په ګوته پورې کړل، د نجلۍ په تندي یې کېښودل، ویې موښل او د ملهمو ډبلی یې د هغې څنګ ته کېښود. شیبه نیمه وروسته نجلۍ سترګې ورپولې، بیا یې سمې روڼې کړې، لږ وروسته یې سر وخوځاوه او په خبرو راغله. وی ویل لکه چې ښه شوم. پاچا چیغه کړه معجزه وشوه او لور یې په غېږ کې ونیوله. په هغه شپه درې وړه شهزادګان له پاچا سره کېناستل. لومړي شهزاده ورته وویل چې ما داسې بلوري توپ راوړی دی چې هر شی راښکاره کولی شي. دا سمه ده چې نجلۍ ملهم وروغه کړه او دا هم سمه ده چې الوتونکې قالینچې دلته د سترګو په رپ کې راورسولو، مګر که ما راوړی بلوري توپ نه وای موږ به له ژمنې سره سم یوه اونۍ وروسته دربار ته راتلو او هغه وخت به خدای مکړه شهزادۍ په دنیا کې نه وه او چې دا ژوندی نه وای نه یې ملهم په کارېدای شوه او نه الوتونکې قالینچه. نو زما په نظر تر ټولو ښه سوغات ما راوړی دی او ستاسې د لور لیاقت زه لرم. دویم شهزاده وویل اعلی حضرته که موږ خبر هم وای چې شهزادۍ ناروغه ده خو چې ما موندلې الوتونکې قالینچه را سره نه وای ستاسې دربار ته به مو ځان څنګه رساوه؟ موږ خو چې د کوم کوهي په غاړه وو له هغه ځایه تر درباره پورې یوه اونۍ لاره په مخ کې وه. که قالینچه نه وای نه زموږ خبرېدلو ګټه لرله او نه ملهمو. نو زما په نظر تر ټولو ښه سوغات ما راوړی دی او ستاسې د لور لایق زه یم. وروسته بیا پاچا دریم شهزاده ته مخ واړاوه چې د هغه نظر هم واوري. دریم شهزاده وویل اعلی حضرته که موږ په دې پوه هم وای چې شهزادۍ ناروغه ده او که الوتونکې قالینچې د سترګو په رپ کې را رسولی هم وای خو چې ملهم نه وای زموږ د خبرېدو او د راتګ ګټه به څه وه؟ شهزادۍ ته اول خدای او بیا همدې ملهم ژوند ورکړ. زما په نظر تر ټولو ښه سوغات ما راوړی دی او ستاسې د لور لایق زه یم. پاچا حیران شو چې د کوم یو دلیل ومني. د درې وړو دلیلونه په خپل ځای کې پاخه وو. پاچا فکر وکړ چې که هر یو تر نورو غوره وبولي هغه نور دوه به داسې وګڼي چې بې انصافي ورسره شوې ده او دغه احساس یې ممکن د دښمنۍ او جګړې سبب شي. شهزادگان انتظار وو چې پاچا اوس د یوه سوغات تر نورو غوره بولي، خو پاچا ورته وویل زه به فکر وکړم تاسې سبا راشئ. په دغه شپه پاچا خپل وزیران را وبلل چې مشوره ورنه وغواړي. مشر وزیر ورته وویل چې په دې وختونو کې
کې له یو لرې وطنه چې روسیه یې بولي یو هوښیار بوډا راغلی دی. دغه بوډا خلکو ته ډېرې پخې مشورې ورکوي. که سبا ته بوډا را وبولو او وروستۍ فیصله په ده باندې وکړو نو هم به یې فیصله پخوي او هم به څوک له تاسې څخه ګیله نه کوي، ځکه فیصله به د ډېر لرې وطن سړی کړې وي. پاچا دا خبره خوښه شوه. سبا ته چې شهزادګان راغلل، یوه بوډا هم چې د امسا په مرسته یې ګامونه اخیستل دربار ته راننوت. پاچا د شهزادګانو په مخ کې بوډا ته وویل دوی درې واړو ډېر ښه سوغاتونه راوړي دي او دوی هر یو ډېر پاخه دلایل لري چې خپله لور ورکړم. ما چې هر څه فکر وکړ دا راته مشکله ښکاره شوه چې یو پکې تر نورو ډېر مستحق وبولم. ته د لرې وطن سړی یې او په دې مشهور یې چې ډېرې ښې فیصلې کوي. زه غواړم د شهزادګانو دلایل په دقت سره واورې او بیا فیصله وکړي چې کوم شهزاده ډېر مستحق دی. د شهزادګانو د خبرو له اورېدو وروسته بوډا په رېږدېدلي سر هغوی ته مخ واړاوه او په پوړېدلي غږ یې ورته وویل په دې کې شک نشته چې تاسې هر یو حیرانوونکی سوغات راوړی دی چې د نجلۍ د ژوند په ژغورلو کې په کار راځي. خو زما په وطن کې چې کله څوک یوه نجلۍ غواړي نو دا د نجلۍ کار وي چې هو ورته وایي که یا، ځکه دا به ودیږي او دا به نوی ژوند پیلوي نه نور. نو دلته هم زه انصاف دا ګڼم چې په خپله له نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې له چا سره شریک ژوند غواړي. دغه وخت بوډا نجلۍ ته وکتل او پوښتنه یې ورنه وکړه شهزادۍ له چا سره غواړي واده وکړي؟ شهزادۍ شیبه نیمه غلې وه، بیا یې سر را هسک کړ. درې وړو شهزادګانو ته یې وکتل، ویل تاسې هر یو زما د ژوند په ژغورلو کې برخه لرلې ده. زه باید ټول عمر ستاسې منتباره واوسم. خو دا له لرې وطنه راغلی بوډا یوازینی کس دی چې په دې پوه شو چې زه به ودیږم، نه بل څوک، او زه باید فیصله وکړم، نه بل څوک. نو په همدې خاطر زه د ژوند د ملګري په توګه همدا بوډا خوښوم. په دربار کې ناست ټول کسان حیرانۍ په مخه کړل. ځینو درباري میرمنو چې د شهزادۍ فیصله واورېده بېهوشه شوي او پاچا په لور باندې چیغه کړه دغه سړی ډېر بوډا دی، د واده د عمر نه دی. شهزادۍ بوډا تر لاس ونیو، د هغه د لاس په شا یې جادویي ملهم وموښل او د سترګو په رپ کې د ملهمو دویم کمال هم رښتیا راوښود چې که څوک عاشق یې د معشوق په بدن وموښي نو که معشوق بوډا هم وي ځوانیږي. بوډا ځوان شو، کوپه ملا یې نیغه شوه چې نوره سترګې یې د زلمیو د لیمو غوندې وبرېښېدې، د غاړې مخ او لاسونو ګونځې یې ورکې شوې او په اننګو کې د ځوانۍ وینه وځغلېده. شهزادۍ د پخواني بوډا چې اوس زلمی شوی و د ژوند ملګرې شوه او د ګاونډیو پاچاهیو درې سره شهزادګان بې له دې چې خوابدي وي له خپلو حیرانوونکو وسایلو سره خپلو سیمو ته ستانه شول. جادویي مارغه د رامیندرا کومار لیکنه. ډېره زمانه پخوا په هندوستان کې د نیلګیري د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یوه پاچاهي وه. د شانګریلا پاچا ریشي راج نومیده. ریشي راج خورا هوښیار او مهربان انسان و. په عدالت یې حکومت کاوه، څوک یې نه ځورول او په خلکو ګران و. شانګریلا ودانه ښېرازه په شنو ورښوګانو پوښلې او په ګڼو باغونو پسلولې سیمه وه. په شانګریلا کې به کال 12 میاشتې ګلونه غوړېدلي وو. مرغان یې په سندرو نه ستړي کېدل او څاروي یې په رغیاڼو کې مست او آزاد څرېدل. په دې سیمه باندې سولې او مینې وزر غوړولی و. د شانګریلا د سیمې د دا هومره ښکلا او خوشحالیو په باره کې مشهوره وه چې دلته د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده او دا هر څه د هغې په وجه دي. کوکیلا به د ریشي راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یوه څانګه ناسته وه. دې په سترګو څه نه لیدل، نابینا وه خو آواز یې ډېر ښکلی و. دې به کرۍ ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې، مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول. موږ وویل چې شانګریلا د نیلګیري د غونډیو په لمنو کې وه. د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پادشاهي وه چې د جونګریلا په نوم یادېدله.
موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې، سولې او خوندونو سیمه وه. ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس د کینو، کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه. د ډونګریلا پاچا جګت ګورو نومیده چې یو پریوتی بدخویی او خودپرسته بنیادم و. جګت ګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ. د شانګریلا ښکلا او ښېرازي ډېر اثر ورباندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو. خپل وزیر ګیان دیپ یې راوغوښت. ورته ویې ویل: ګیانه، زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده. ډېره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلې انځور ته چې ګورې، لکه په جنت کې چې ګرځې. ته به دا راته معلوموې چې ریشي راټ څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده. وزیر ګیان دیپ ملا لیندۍ کړه. وی ویل: مهاراجا، په دواړو سترګو. ګیان دیپ په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ. دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیان دیپ په شانګریلا کې له 10 ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جګت ګورو دربار ته یې ځان ورساوه. د جګت ګورو ته وویل: صاحب، ما د پاچا ریشي راج د بري راز معلوم کړ. د ده بري اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګرې نغمې یې په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جګت ګورو وویل: په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیان دیپ جګړې ته چمتو شه، راځي چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیان دیپ ورته بله خبره وکړه: مهاراجا، تاسې پوهیږئ چې زموږ قومندان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دی. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سر ته سره ناست دي. خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جګت ګورو وویل: نو څه باید وشي؟ وزیر ګیان دیپ ځواب ورکړ: صاحب، په خپله شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشي راټ څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډېر سخي او لورونکی سړی دی. جګت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډېر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ یې هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کسه عسکر له مرغۍ سره واستول چې سمه طریقه یې خدمت وشي. جګت ګورو چې څنګه خپلې ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشي راج عسکرو ورته وویل: صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزاده یې پرېږدئ. خو جګت ګورو ورته په قهر وویل: چپ احمقانو! کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیان دیپ ته مخ واړاوه. وی ویل: دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې وراسته شي. وزیر ګیان دیپ د جګت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل: مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نشي، د جګړې خطر دی. جګت ګورو وویل: هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیان دیپ نور چوپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جګت ګورو ډېر ذلناک سړی دی. عسکر په سیاه چال کې پراته وو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جګت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندي یې ورته وکړې، زارۍ یې ورته وکړې او ان ویې ویروله، خو هغه چوپ پاتې شوه.
جګد ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګرې لا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکې لا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جګد ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګیري غونډیو په بر سر کې یو 100 کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګټوره وي. ملنګ پرشانت بابا نومیده. یوه ورځ جګد ګورو په خپله د پرشانت بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې یې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیري ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څېره یې د زلمو د څېرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جګد ګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوش شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جګد ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ور وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه: ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جګد ګورو وویل: هو، یقین مې دی. ملنګ ورته وویل: نه، تېروته یې، ته ساده یې. جګد ګورو ورته وویل: دا ته څه وایې؟ جګد ګورو د ډونګرې لا پاچا ساده بولي. ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل: هو، ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړي کرلي دي. د سانسکریت مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا پراجا، معنا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور ووژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې. همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا در سره دی؟ پاچا جګد ګورو ځواب ورکړ: صاحب، یوه میاشت به شوې وي. ملنګ ورته وویل: ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشتوالي کې هم شانګریلا قرار آباد او ښېرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې خندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جګد ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشي کړل، له هغوی یې بښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جګد ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل: زه د خپلو عملونو په خاطر بښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویل: د خپلو تېروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانت ملنګ د جګد ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل: زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده. زه مننې ته راغلم. چټکوالی: د افریقا په صحراګانو کې چې هر سهار هوسۍ له خوبه راپاڅي، له ځان سره وایي: د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم باید د ځنګل
تر خورا ډېر چټک زمري هم چټکه واوسم. د افریقا په ځنګلونو کې چې هر سهار زمری راویښیږي له ځان سره وایي د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم راته پکار ده چې د صحرا تر هغې هوسۍ هم خو چټک واوسم چې د نورو په اندازه ګړندۍ نه ده. دا مهمه نه ده چې فطرت هوسۍ پیدا کړي یو که زمري، مهمه دا ده چې د ژوند په سیالۍ کې باید تر نورو چټک واوسو. لوی او واړه مغرورې څانګې په خپل ټول قوت ځان ته ټکان ورکړ. ګڼې پاڼې یې له ځانه وڅنډلې، نورې پاڼې توی شوې، خو یوې ځان په څانګه پورې کلک کړ. تویه نه شوه. دغه وخت باغوان له لور او ترخس سره راښکاره شو چې هر چیرته به یې وچه بې پاڼو څانګه ولیده غوڅه به یې کړه. مغرورې څانګې ته راورسېد، لور یې پسې راجګ کړ، خو چې څنګه یې ورپورې ولیده لاس یې بیرته ښکته کړ، څانګه یې پرېښوده. د باغوان له تېرېدو وروسته پاڼې څانګې ته وویل لوی که لوی دي، د وړو له برکته لوی دي. هغه لویان چې واړه له ځانه شړي خامخا ختمېږي. که زه در سره نه وای اوس به د باغوان په بوجۍ کې پرته وي او ماښام به په تناره کې سوځېدلې. په مغرورې څانګې د پاڼې خبرې بدې ولګېدې. په غوسه شوه، ځان ته یې څو سخت ټکانونه ورکړل او ایکې یوه پاتې پاڼه یې هم له ځانه لرې کړه. باغوان چې د وچو څانګو له ډکې بوجۍ سره د باغ له بره سره راستنېده مغرورې څانګې ته یو ځل بیا ودرېد. هېڅ پاڼه یې ورپورې ونه لیده. لور یې پسې راجګ کړ. شېبه نیمه پس مغروره څانګه په خاورو کې پرته وه. مینه او لیونتوب. یوه ورځ کمالونه او کمزورۍ سره یو ځای شول او د تفریح کولو فیصله یې وکړه. خو څنګه تفریح؟ ذکاوت وویل راځئ پټ پټانه یې وکړو. نورو ومنله. لیونتوب سمدستي چیغه کړه تاسې به پټېږئ، زه به مو پیدا کوم. څرنګه چې هېچا نه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځي نو د لیونتوب غوښتنه یې ومنله. لیونتوب د یوې ونې ډډ ته ودرېد، سترګې پټې کړې او په شمیرلو یې شروع وکړه. 1 2 3. مطلب دا چې نور باید تر 100 پورې ځانونه پټ کړي. هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه. ښکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساوه. خیانت په یو لوی ډیران کې پټ شو. نجابت د وریځو ته وخوت. هوس د خلکو منځ ته ورغی. دروغ وویل چې په غره کې پټېږي، خو د سیند خواته یې مخه کړه. عصري یوې بندې صندوقچې ته لاره کړه او لیونتوب لا په شمیرلو بوخت و. 80 82. په یوه ساه لګیا و. نور ټول پټ شوي وو پرته له مینې چې د آینې غوندې حیرانه وه او نه پوهېده چې چیرته پټه شي. البته ګرمه نه وه، ځکه متل دی وایي چې یوه مینه نه پټېږي او بل وینه. لیونتوب 100 ته نږدې کېده. 6 نوي 7 نوي 8 نوي او 100 یې لا نه وویلې چې مینې ناڅاپه د ګلاب بوټي ته منډه واخیسته. ځان یې پکې غلی کړ. لیونتوب چې 100 وویل سترګې یې پرانیستې. چیغه یې کړه اوس درپسې درځم، پیدا کوم مو. تر ټولو له مخه یې لټي ومونده، ځکه د ځان د پټولو تکلیف یې نه و ایستلی. بیا یې ښکلا ولیده چې د سپوږمۍ په شپول کې ځلېدله. دروغ یې د کوهي په تل کې، هوس یې د بنیادمانو په ګڼه کې، اسره یې په بنده صندوقچه کې، لنډه دا چې ټول یې وموندل پرته له مینې. لیونتوب نږدې و چې د مینې له موندلو لاس واخلي. دغه وخت رخه د لیونتوب څنګ ته ورغله. په غوږ کې ورته وویل مینه د ګلاب په بوټي کې پټه ده. لیونتوب چې نور بې حوصلې شوی و یو اوږد لرګی را واخیست، د ګلاب د بوټي منځ ته یې ورننه ایست چې که مینه پکې پټه وي ژر راوځي. ځنډ ونه کړي. لیونتوب لرګی دومره په شدت سره وخوځاوه چې د ګلاب څو څانګې ماتې شوې او د مینې له خولې د درد چیغه ووته. د مینې له لاسونو وینې بهېدلې او سترګو یې چې د ګلاب د ماتو څانګو اغزي پکې ننوتې وو څه نه صحیح کول. دا نوره نابینا شوې وه. لیونتوب وویل وای دا مې څه بد وکړل، اوس لار راوښیه څنګه دې بینا کړم.
هسې ورته مینې ورته وویل نابینا نه بینا کیږي، خو که ښه راسره کوې ملګری مې شه، لارښود مې شه. او له هغه راهیسې مینه ړنده ده او لیونتوب د ړندې مینې لارښودنه کوي. سړی: یوه ورځ پاچا خپل وزیر ته وویل زه چې زلمی وم پلار به مې راته ویل سړی به نشې، اوس دا دی پاچا شوی یم، کاشکې مې پلار دلته وای، دا هر څه یې لیدلي او خپله خبره یې زما مخې ته بیرته اخیستې وای. وزیر ورته وویل دا ارمان خو به دې پوره شي، پلار د شکر ژوندی دی او د پخوا غوندې په کلي کې په خپل کور کې اوسي. ورشئ له درباریانو سره یو ځای ورشئ، هغه چې ستا په سر باندې د پاچاهۍ تاج او ستا په حضور کې لاس په نامه ولاړ درباریان وویني، په خپله به ووایي چې تېروتی وه. پاچا په یو ډیر ښکلي آس چې د سرو زرو زین او نالونه یې لرل پښه واړوله. وزیران د لښکرو مشران او نور غټان ورپسې د هغه کلي په خوا روان شو چې پکې دنیا ته راغلی و. چې پاچاهي کاروان څنګه د کلي چوک ته ورسید، پاچا په پلار پسې سپاهیان واستول چې رای ولي. پلار چې اوس ډیر بوډا و، 2 سپاهیانو تر تخرګونو نیولی د زوی حضور ته راوست. زوی ورته وویل پلاره اوس هم په خپله خبره ولاړ یې، ته خو اوس وینې چې زه پاچا یم، پاچاهي تاج مې په سر دی او د ملک ټول غټان مې تر لاس لاندې دي. پلار یې ورته وویل بچیه ما دا نه ویلی چې پاچا به نشي، ما ویلی و چې سړی به نشي، او سړی خو اوس هم نه، ځکه که سړی وای نو په بوډا پلار پسې به د سپاهیان نه استول، بلکې په خپله به کور ته ورتلې. بله دا چې که سړی وای له سپینګیري پلار سره به دې په دې طریقه سوال ځواب نه کاوه چې ته په آس سپور یې او هغه درته ولاړ دی. د جنت لار. فرښته یو دوزخي ته ورغله، ورته وی ویل تا یو وخت یوه نیکي کړې وه، هغه در په یاد کړه، که در په یاد شوه له جهنمه دې باسم. د فرښتې مطلب دا و چې که نیکي په بې پامۍ سره کړې وي ور په زړه به نشي، او که نیت د نیکۍ و نو ور په زړه به شي او بیا د دې مستحق دی چې له دوزخه ووځي. دوزخي له ډېر فکره وروسته وویل چې یو وخت یې په سړک یوه جولاګکه لیدلې وه او د دې لپاره چې تر پښو لاندې نشي ګام یې ترې اړولی و. د فرښتې په شونډو مسکا خپره شوه او بیا ناڅاپه د جولاګکې یو تار لاندې را ځوړند شو. فرښتې دوزخي ته وویل تار ونیسه، ورباندې وخیژه، جنت ته به ورسې. څو نورو دوزخیانو چې دا خبرې واورېدې د تار خواته یې لاسونه اوږده کړل چې ګوندې دوی هم له دوزخه ځانونه وباسي. خو هغه بل چې فرښتې یې د ژغورلو نیت کړی و د دوی لاسونه پورې وهل. ورته ویل تار خو تاسې ته نه دی راغلی، ما ته راغلی دی. له دې خبرې سره سم له جنته راکوز شوی تار غایب شو او فرښتې سړه ساه وایسته. ویل متاسفانه تا د جنتي کېدو یوازینی چانس هم ضایع کړ او په دې پوه نه شوې چې جنت د نورو په پورې وهلو کې نه دی، بلکې له نورو سره په ښه کولو کې دی. استادي، ویره او هوښیاري. یو پاچا د خپل ملک 3 تکړه انځورګران را وبلل. ورڅخه ویې غوښتل چې د یادګار لپاره د ده یو ښه انځور وباسي. تر ټولو تکړه انځورګر تر نورو مخکې خپل کار بشپړ کړ. انځور هوبهو پاچا ته ورته و، خو پاچا د ستاینې په ځای لس دورې وواهه. د ځکه وهل وخوړل چې پاچا په یوه سترګه ړوند و او د پاچا وتل سترګه هماغسې رسم کړې وه لکه څنګه چې وه. دویم انځورګر چې دا حال ولید د پاچا دواړه سترګې روغې انځور کړې. پاچا د ده د وهلو امر هم وکړ. شیبه نیمه پس دریم انځورګر خپل رسم بشپړ کړ او پاچا ته یې وړاندې کړ. پاچا چې انځور ته وکتل تنده یې ورین شو. دریم انځورګر ته یې 10 طلاوې په انعام کې ورکړې. دریم انځورګر د هغه مخ له یوې خوا انځور کړی و، داسې چې روغه سترګه یې ښکارېده او وتلې سترګه یې نه ښکارېده. د وزګارې فرښتې کیسه. یوه سړي حیرانوونکی خوب ولید.
خوب یې لیده چې د ملکو په ټول کې دی. ځینې پرښتې یې سختې بوختې ولیدې. دوی له ځمکې را رسېدلي لیکونه په یوه صندوق کې اچول. خوب لیدونکي پوښتنه وکړه تاسې څه کوئ؟ یوې پرښتې چې لیک یې پرانستی و او صندوق ته یې اچاوه ځواب ورکړ دا د هغو بندګانو لیکونه دي چې له خدای پاکه غوښتنې لري. د بندګانو غوښتنې بیخي زیاتې دي ځکه خو موږ هغه د چا خبره د سر ګرولو ته نه وزګارېږو. خوب لیدونکي یوه بله ډله پرښتې ولیدې چې هغوی هم په بیړه بوختې وې او لیکونه یې په پاکټونو کې اچول. خوب لیدونکي ورته وویل تاسې په څه بوختې یاست؟ هغوی ځواب ورکړ چې د خدای پاک په دربار کې د بندګانو منل شوې دعاګانې او غوښتنې ځمکې ته استوي. په یوه ګوښه کې یوه پرښته وزګاره ناسته وه. خوب لیدونکي هغې ته وویل دا نورې ټولې په کار بوختې دي او ته وزګاره لاس تر زنه ناسته یې ولې؟ هغې وویل زما کار دا دی چې د بندګانو د شکر او مننې لیکونه ترلاسه کړم. د بیخي ډېرو بندګانو دعاوې قبلیږي خو یو نیم پکې چیرته د شکر او مننې لیک راوستوي ځکه خو وزګاره یم. خوب لیدونکي ورته وویل دا کار به شاید بندګانو ته سخته وي. پرښتې وویل نه بس که په زړه کې ورتېره شي چې خدایه شکر نو پیغام یې را رسیږي خو دوی همدومره هم نه کوي. وړه څپه د سمندر وړه څپه په خوندونو کې ډوبه وه. له پاکې هوا، پاسته باد او د لمر له پلوشو یې داسې خوند اخیست لکه مور چې په ماشوم باندې د محبت لاس تېروي. دغه وخت یې مخکینیو څپو ته پام شول چې د ساحل له تیږو سره لګېږي او له منځه ځي. وړه څپه ورېږدېدله، ورخطا شوه. له ځان سره یې وویل دا خو به زه هم له ساحل سره لګېږم او ختمېږم به. یوه بله څپه چې د دې په خوا کې تېرېدله او دا یې پریشانه ولیده پوښتنه یې ورنه وکړه ورخطا ښکارې ولې؟ وړې څپې ځواب ورکړ ته خو مخکې وګوره ټولې څپې له منځه ځي ټولې په پناه کېږي ولې به ورخطا نه یم؟ څنګلورې څپې ورته وویل ته که په دې پوه شې چې ته وړه څپه نه یې ته د سمندر برخه یې بیا به ورخطا نه شي او له سرنوشته به ونه ویرېږې. د زیړ کلي مشکل یو چا لوی چمن ایښی و. د چمن له لیدو یې خوند اخیست او ویاړ یې ورباندې کاوه. څه موده پس په چمن کې زیړ راشنه شول. دی یې لون پیل کړ. په لون یې ونه شوه. دوا یې ورباندې وشیندله. په دوا هم ونه شوه. زیړ ګلی کمیدل نه بلکې زیاتېدل. د وښیاڼې یعنې چمن څښتن ته چې هر چا هره دوا ور وښوده استعمال یې کړه خو زیړ ګلي نه ختمېدل. لکه څنګه چې له طبیبانو نه هیلی شوي کسان بزرګانو ته ورځي. دی هم یو بزرګ ته ورغی. د زیړ ګلو د نه ختمېدا کیسه یې ورته وکړه او په آخر کې پوښتنه ورنه وکړه اوس به څه کوم؟ بزرګ ورته وویل له زیړو ګلو د خوند اخیستلو چل زده کړه. د زرینو ویښتو نجلۍ په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهېده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل. دی به پوه شو چې څه سره وایي. د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورئ. دغه پاچا ته یو وخت یوه له ځانه ډېره وړکۍ بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مار ماهي وه. بوډۍ پاچا ته وویل که د دا کباب کړ او ودې خوړ د ځمکې په مخ کې چې ګرځې یا په اوبو کې خورې یا په هوا کې چې الوزې د ټولو ژوو په ژبه به پوه شي. پاچا ډېر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مار ماهي د راوړلو په وجه ښه ډېر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو. پاچا آواز ورباندې وکړ
ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې ټوله به ماته راوړي او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومیده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیراني یې یو په دوه شوه. ده داسې کب پخوا نه و لیدلی چې د مار غوندې شی و. دا به نو لا څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې یې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه چې ګوله یې څنګه له ستونې تېره شوه. پخلنځي کې یې یو بونګېدلی آواز واورېد چې ویل یې یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې یې له یو نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لیدل. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرنده ګړۍ وربشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا پتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژوو په خبرو پوهیږي او د کب ګولۍ خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم ورکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوشیجان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه وښیاڼه یعنې چمنزار کې روان وو. د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشڼېد او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل، وروره زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډېر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل، زما په زړه باندې هم مستي اوري، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې ویریږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل، څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري. د ده ځای به یوه ځوان ته پاتې شي. د خپل آس د خبرې جورج ته خندا وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې یې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کونجونو یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې موسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل، صیب پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او آشپز جورج باندې هسې هم شکي و، د پټې موسکا یې شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راواړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستانه شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که د پیاله پوره ډکه نه کړه یا د دومره پکې واچول چې ترې تول شي، تر دې سر دې غوڅوم. جورج صراحي راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مښوکه کې 3 تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې ویې تروړي. لومړی مرغه ورته وایي، دا مار را اوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا 3 تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولوید، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل.
پاچا ور باندې چیغه کړه تا خپل سر بایللی دی خو بیا هم رحم در باندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آس یې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیچا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یوه تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي اور یې ور اچولی و. په همدې ځای کې یو میږتون و چې د اور څوکې ور بادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ یې په خولو کې وې له میږتونه راوتل هر لور ته تښتېدل. میږیو مرسته غوښته او فریاد یې کاوه د خدای پار دی په اور کې سوځو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم را سره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. میږیو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو خو مور و پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته هګۍ ورکړې او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي یې په غاړه ناست و. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و خو اوس هر یوه ځان ته غوښت. دا یو ویل کب زما په جال کې نیول شوی دی او هغه بل ویل چې زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې یې په خپل منځ کې برابرې سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول. د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې یې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را هسک کړ. جورج ته یې وویل که د هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روان یې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بلوري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هالته لرې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپیده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړي ورشي موږ به په خپله بیړۍ کې ورسوو ځکه تا را سره ډېر ښه کړي، خو پام دې وي چې پاچا 12 لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي مګر 3 شرطه به په 3 ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به د اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانې یې د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې ورې دي. ته به لاړ شې دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر یې نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د ملغلرو لټون یې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو خو جورج لا یوه ملغلره هم نه وه موندلې. سړه ساه یې وایسته. په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه کې را ورسېدل او جورج ته یې وویل
امر خدمت. جورج د ملغلرو ورته وویل. هغوی په 1 ساعت کې ملغلرې راغونډې کړې او جورج یې په پیلو شروع وکړه. د دې ملغلرو له پیلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګوډ میږی را ورسید. آواز یې ورباندې وکړ. مه یې غوټه کوه، مه یې غوټه کوه، دا یوه ملغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا ملغلرې وشمېرلې او جورج ته یې وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوې، سبا بیا راشه. په 2مه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومي. جورج جهیل ته ځان ورسوه او د اوبو په غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه روڼې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده، نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کب ور یاد شو. شیبه نیمه پس یې زرین کب ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د دې ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کب وویل چې لږ مخکې یې یو کب ولید چې زرینه ګوتې یې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج 2یم شرط هم وګاټه. په 3م سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کمکی کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې را سره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ شو. ور وی کتل. کمکی کارغان را رسیدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دا یوه کې د مرګ او بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د 2 ونو ترمنځ د جولاګکې جال ولید چې یو غوماشې پکې ایسار دی او جولاګکه یې وینه زبېښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکې ته ور وخندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې ور راخطا شوه. ساه یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشل. په هغه کې ساه وغړېده، وخوځېد. له جاله یې ځان راویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد. د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې او بیا یې جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چاپیره 12 ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پړوني په سرونو وه، داسې چې د هیڅ یو ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې در سره بوځې او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د 12 نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ وو د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپیایي وه. د نصیب د معلومېدو شیبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشی د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته ویل راپاڅه، د میز چاپیره وګرځه. کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشي ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده.
جورج نه و تېروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دې په کارغانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دې د زرینو ویښتو نجلۍ راوسته له سخت جزا تیریږم. یوازې امر کوم چې سر دې په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی یې ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سره د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکاوه. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې هم نه و نښلولی، د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نهیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومانه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې ان د ژبیو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه. زړی وړکی زړی و، خو لوی هوسونه ورسره وو. کله به د باد په اوږو سپور شو، د ګلونو له سره به د غشي غوندې واوښت. کله به لمر ته پرېوت چې له ورایه ښکاره شي او ټول یې ننداره وکړي. زړی غوښتل هر څوک په درنه سترګه ورته وګوري او هر چیرته وستایل شي، مګر نه کېدله. یوه ورځ یې بورا ته چې د ګلبوټو په منځ کې تاوېده په ماڼیجن انداز وویل ته هم زما غوندې وړکی او خړکی یې، خو خلک دې ډېر یادوي. شاعران د عاشق په سترګه درته ګوري او د بلبل غوندې مقام یې درکړی دی. زه ولې هیر یم؟ ځکه هر څه ځان ښه یم، ولې د چا نه را پام کېږي، او که د چا را پام شوی دی هغه یا وږی مرغه وي یا وږی حشره چې را نږدې شي بوی مې کړي او چې پوه شي چې د خوړلو نه یم سمدستي رانه لرې شي. بورا ورته وویل که غواړې زړونو ته لاره وکړې د نورو سترګو ته نیغ مه کېږه، ځان هیر کړه چې د نورو په یاد واوسې. د غنم د دانې غوندې اول ځان په خاورو کې پټ کړه چې وروسته بیا د غنم د بوټي په سر کې ځای ومومې. زړي له ځان ښودلو لاس واخیست، په خاورو کې پټ شو چې پسرلی راغی راشین شو او چې څو پسرلي ورباندې واوښتل په دنګې څانګلورې سنځلې بدل شو. د ګلونو خوشبويي ته به یې انماران مستېدل، میوې ته به یې پیغلو پړونې نیولي وو او مینانو به په ټپو کې ویل ګل د ګلاب سیوری د ولې، بوی د سنځلې، خوب د پیغلې په لاسونو. 4 نانځکې. دا د برما د خلکو یوه کیسه ده چې آرون شیپارد له سره لیکلې او د استرالیا په سکول میګزین کې په می 2007 کې خپره شوې ده. یوه سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار و د اونګ په نوم یوه زوی درلود. د اونګ د پلار آرزو وه چې زوی به یې په لویینې د ده غوندې نانځکې جوړوي، خو اونګ ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اونګ یوه ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او یو بل ډول ژوند وکړم.
پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل وی ویل بچیه که زما منې همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه د نانځکو جوړول ډېر د عزت کار دی خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه د لارې ملګري به در سره کړم له هغو سره لاړ شه د نانځکو جوړونکي زوی ته 4 نانځکې ورکړې چې په خپله یې له لرګو جوړې کړې وې رنګولې یې وې او جامې یې ورغوستې وې پلار زوی ته وویل دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه دویمه نانځکه شین مخې بلا نومېده چې ډېر قوت ورسره و او کمال یې هم دا قوت و دریمه نانځکه کوډګره وه او ډېر علم ورسره و څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلیدله او نیکي یې اصلي ځانګړنه وه پلار زوی ته وویل دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي خو دا خبره مه هېروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکي په خدمت کې وي اونک چې د بانکس یوه لکړه یې په اوږه وه له کوره ووت سفر یې پیل کړ د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې اونک کرۍ ورځ مزل وکړ یوه ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو هورې یې د انځر د ونې لاندې واړول له ځان سره یې وویل د خوب لپاره ښه ځای ښکاري خو خدای دې وکړي چې خوندي وي دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه ده ته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده په موسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی اون په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه د لکړې له سره راکوزه او د یوه لوی بنیادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده ورته ویل سترګې وغړوه دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی که ته خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي نور به دې هم په اسانۍ سره تیر باسي د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته په نانځکې بدله شوه اونک چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول وویرېد ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي اونک نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی کېده د ښکار په لټه کې وه په سبا ورځ اونک له ځنګله ووت غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو اونک له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي سهار چې راپاڅېد لاندې یې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې اونک له ځان سره وویل دا کاروان به خامخا د چا شتمن سړی وي کاشکې زما هم داسې ثروت وی دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه دا ځل یې شین مخې بلا ته وویل راته ووایه داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم اونک بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې ساه وچلېده د لکړې له سره راکوز شوه د لوی بنیادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده که ته پیاوړی یې ته هر هغه څه ترلاسه کولی شي چې غواړې ته خو وګوره بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله اونک چیغه کړه مه کوه خو خبره تر خبرې تېره وه خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه کراچیوانان چې سخت ویریدلی وو کراچۍ یې پرېښودې منډې یې کړې وتښتېدل بلا اونک ته وویل ودې لیدل اونک وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه مالونو ته ودرېد چیغه یې کړه دا هر څه زما شول دغه وخت اونک د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې
د چې بارونه واړول راواړول د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل زه څه نه درته وایم، بېغمه اوسه، ته څوک یې؟ دی په پاسته غږ ورته وویل زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دي، موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. اونګ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځان سره وساتي. مالا ته یې وویل فکر مه خرابوه، زه به دې له ځان سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل ځه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې. زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې قدرې هم ونه کړم. اونګ ټکان وخوړ. آیا دی په رښتیا د غله غوندې و؟ دی نه شو پوه چې څه ورته وایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اونګ له ځانه ورښکاره کړ. ورته ویې ویل د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کېږدي. هغه څه چې دې په کار و هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. اونګ له بلا پوښتنه وکړه اوس چې دا ټول ثروت را سره دی څه وکړم؟